رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوعا وأصبنا إبلا وغنما فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير وفي القوم خيل يسيرة فضربوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا فقال جدي إنا نرجو ونخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصر فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة. مخکې مو دا مسله ذکر کړې ده د غنیمت د تقسیم نه مخکې په دار د اسلام کې چې د غنیمت شای دار د اسلام ته راورسوي تصرف شخصي ذاتي ناروا ده. یو په دار د اسلام دار د کفر کې ده هلته چې مجاهدین کوم چې شته د خوراک استعمالولو ته مجبور شو دوی ته روا ده چې هغه تصرف وکړي. دا د غنیمت په شیانو کې حتی اذن د ایمان تم کې شرط نه ده، پکې ضرورت نشته. صرف په ژوندي حیواناتو کې که مجاهدین په دار حرب کې مثلا پسه علالوي په دغه کې امام مالک صاحب چې اذن د هغه امیر ته اجازه شته، جمهور فقها په دې دي چې نه په هغه کې اذن ته اجازه نشته. په دار حرب کې د خپل ضرورت د حل دپاره د غنیمت شي نه تصرف د مجاهدین کړی شي. خو چې د دار حرب نه غنیمت را نقل کی دار د اسلام ته چې موږ ویلو چې تقسیم د تملک به هلته نه کی، دلته ملکیت مجاهدین اوس راغی. په دغه وخت کې بیا بغیر د اذن د امام بغیر د تقسیم نه چې څوک تصرف کوي دا تصرف ناجائز ده. نو حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د غنیمت شیان چې مخکې دی را روان دي بیا صحابه څه شیان حلال کړي دي کټوې باندې دي چې پیغمبر علیه السلام پسې راورسېدو. پوښتنه یې وکړه دا چې دي، دوی ورته دغه حال ویلې. نبي علیه السلام کټوې چپه کړي. وروسته بیا تقسیم وکړو، نو دار د اسلام ته راغلی و. اوس نو دغه شی چې واړول چپه یې کړه، نو په دغه کې بیا مخکې مو یې خبر کړی، خو خیر معترض اعتراض کوي چې دا خو غوښه وه، حلال مال و، د حلال مال ضایع کول ولې وکړه؟ غوښه یې تو کړه، دا خو مال ضایع کړو. نو جواب په درې طریقو علما ورکړی. یو دا ده چې د تقسیم نه مخکې تصرف ناجائز ده، نو دغه غوښه حرامه شوه خوړلې، ځکه نبي علیه السلام حکم د تویدن وکړو. دوم ده چې کله د تقسیم نه مخکې تصرف ناجائز ده، دا ذبح نشوه سوی، ذبح شرعي ونه بلل شوه، نو د میتتي حیثیت پیدا شو. دریم تعبیر دا ده چې غوښه یې نه کړه توی، شوروا یې توی کړه، دوی ته تنبیه ورکړه چې بل وارې داسې ونه کړي. هغه غوښه بیا دواري اوبه ور واچولې، نو د هغه نه پیدا واخیسته. خو موږ تاسې واضح خبر ویله چې یو وارې یو شی ناروا شي، خو د هغه نه خو منفعت اخیستل ذاتي بیا ناروا ده. نو د غنیمت په مال کې پس له دې نه چې دا د اسلام ته رانقل شوی وي، د تقسیم نه مخکې تصرف هغه ناجائز ده. چې څوک تصرف کې کوي هغه ته غلول ویلی کېږي. غلول ګناه کبیره ده، او پرون مې ویلي چې ډېر لوی غټ جرم ده، ځکه صاحب د حق هم نه د معلوم، یو سړی نه یې، دوه نه یې، ډېر خلک یې د ټولو نه حق معافي غوښتنه بیا ډېره مشکله وي. باب البشارة في الفتوح. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة وكان بيتا فيه خثعم يسمى الكعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 من أحمسة وكانوا أصحاب خير فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخير، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فانطلق إليها فكسرها وحرقها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال رسول جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب، فبارك على خير أحمس ورجالها 5 مرات. وقال مسدد بيت في خثعم.
دا بل باب مصروي دواړه خبر شریکه ده. باب ما يعطى البشير وأعطى كعب بن مالك رضي الله عنه الثوبين حين بشر بالتوبة. مجاهدین یو طرف ته لاړه د جهاد لپاره. طبعا هلته کله فتوحات راشي د دغه فتوحاتو زیری په مسلمانانو باندې کړن دا خو به د عجب و د تکبر د جملې نه وي چې موږ خو داسې قهرماني وکړه. دی د دغه ثبوت کوي چې نه دا جایز ده، ځکه د مسلمانانو په بری مسلمانان خوشحاله کېدل، د کفارو په هلاکت مسلمانان خوشحاله کېدل د عین دین ده. نو هغه د مسلمانانو په برای راوړ دغه ته دلته مسلمانان په خوشحاله کېږي د مسلمانانو په کامیابي باندې، نو دغه کې څه د تکبر د دغه خبره نه ده. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چا حال راوړ، الا ترحنی من ذل خلصته وکان بیتا فیه خصعم. تا اول روایت کې هغه مسدد په اخر کې وی بیتون فی خصعم، هلته فیه ده دلته هی نشته وسره، فرق د پدې کې. اوس د اول عبارت په تقدیر باندې د ذوالخلصې چې کومه کوټه دی جوړه کړې وه دغه نمبر منه کې خلاص د بیت الله په نامه یې جوړه وه د کعبې په مقابل کې چیرې وه وکانه بیتن دا ذوالخلصه بیته وه فیه خصعم، په دا بیته کې خصعم و. او په دا دوم عبارت کې بیتون فی خصعم دا یوه کوټه وه په خصعم قوم کې. په کوټه کې قوم نه وي، په قوم کې یوه کوټه وي. د دغې وجه نه صحیح نسخه دغه ده چې دا ضمیر نشته پکې، ولې وایي دومه نسخه د تایید د دغه موجوده ده. هلته داسې بله نسخه راغلې ده وکانه بیتن لخصعم، لخصعم پیه نه پی خصعم پیه خصعم لخصعم. دا پی خصعم او لخصعم دا یو د بل دپاره موید واقع کېږي. نو د خصعم یو قوم کوټه جوړه کړې وه د بیت الله شریف په مقابل کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر شو ګورې د دین د خلاف د کار نه چې په یو ځای کې شروع شي مسلمان باید خفه شي. رسول الله ذات ډېر پریشانه چې هلته اوس د کعبې په مقابل کې شرکیات شروع شوي دي. ځکه حضرت جریر رضی الله عنه چې قصه بار بار موږ تاسې اورېدلې یا غیر اوښته چې ته به مې د دغه نه پراحت نه کې دغه به ورلنګه نه کې. 50 شهسوار مجاهدین ورسره لاړ چې اده اسپاریا نه وزده. نبی علیه الصلاة والسلام په خپل لاس مبارک ووایه او دعا یې ورته وکړه چې په دغه کې ما ابله ورځ وویلې چې که یو پیر ته یو ملا ته نیک سړي ته څوک وایي چې ما په شا وټپوه لاس را باندې تیر که دا ثبوت لري د دغه حدیث مبارک په تقاضا باندې. هلته هغه کوټه اور ورکو، دیوالونه دي، دا دروازه ده، دروازه د لرګي د سوځي، پاس ګودرې دي، لنټرې خو نه وي د نن سبا غوندې هلته هغه سوځي چې کوټې ته اور ورکړي لرګي پکې وسوځي، خړ دیوال توره خوله د دروازې، دا ځایونه تور شي پکې. دا اوښان یو مرض لري چې په من شي بیا دا زرنه موږ ورته وایي د نښترو هغه په یغه ځای چې ووایي هغه په منتوبې سمیږي، خو د دغه ځای وړی چې هغه په من شوی ځای د هغه د رنګه تورې شي دغه زرنو د وجې نه. نور اوښ خړ رنګ ده، دغه ځای تور ده. نو تشبیه د یخ سره ورکړه چې هغه مبشر راغی زیری ورکوونکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې زه تر څو نه یم راغلی چې هغه کوټه مې په داسې حال پرېښوه لکه هغه اوښ چې په زرنو یې ځای ورتور کې، یعنې دا مانه دروازې مم ور وسوې، پاس چت هم وسو، خړ دیوالونه او ړنګه کنډواله در جوړه شوه. زیری راغی د پیغمبر علیه السلام په وخت کې. پیغمبر علیه السلام په خوشحاله شو، انکار یې ونه کړو چې تاسې څه اوس خپلې قهرمانۍ ذکر کوئ. روا دا طبیعي خبره بیا دا ده چې څوک د خوشحالۍ زیری در باندې وکړي، تا زړه خوشحاله شي، کله په احساساتو کې راشي نو جوب ته لاس کې څه شی ورکړي. دغه شی ورکول بیا څنګه دي؟ دستي دا باب څه ذکر کو، خو مسله مخکې موږ تاسې د تبوک په واقعه کې تفصیلي ویلې، هغه ته یې نوره حواله کړه. حضرت کعب رضی الله تعالی عنه چې 50 ورځې توبه مؤخره وه، هغه پاتې خلکو کسانو کې چې توبه قبوله شوه، چا چې حال وروړ د خپل ځان کالی خپل جامع صوبین څادر او لنګ په زیري کې ورکړه که نه کړه ور. څه وخت و؟ د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وخت. انکار پیغمبر علیه السلام وکړه. او مخکې موږ تاسو ویلې چې حضرت امام شافعي رحمه الله چې په خوب باندې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولید
او ورته وویل چې امام احمد ابن حنبل ته زیری ورکه علا بلوا تصیبه. ده ورته ویل دا زیری به څوک وروړي؟ علامه مزني چې زیری وروړ. امام احمد ابن حنبل صاحب په زیري کې خپل کمیس ورکو که نه کور. دا ګورې د صحابو د تابعینو تابعینو معمولات دي. نو زیری هم شته په زیري کې په خوشحالي کې یو شی ورکول هم شته. بهتره خو وای د دغه عمل نه داسې معلومیږي چې جوړه کالي ورکې، ځکه صحابي کالي ورکړي دي. هلته امام احمد ابن حنبل صاحب کالي ورکړه، خو روا وای هر شی د حسب توفیق روپۍ دې ورکړې، څادر دې ورکړو، کالي دې ورکړه، پټکی دې ورکړو، چپل دې ورکړه، خو د خوشحالي تا وکړه، د ته خوشحاله کړې، تا د خوشحاله کړو. دا روا ده. باب لا هجرة بعد الفتح. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة، فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن جريج سمعت عطاء يقول ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بثبير فقالت لنا إن قطعت الهجرة منذ فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة. دا بابونه ته چې وای سړی فکر وکړي عجب ترتیب ده. جهاد سلسله ده. په جهاد کې کله امن غوښته کیږي، هغه امن چې درنه غواړي ژبه عربي نه په بله ژبه صحیح ده که نه، ده ورته ویلي وو. بیا په جهاد کې طبعا غنیمتونه نیول کیږي. په غنیمتو کې که خیانت وشي څومره لوی جرم د دستي هغه ویلې. په جهاد کې مالونه نیول کیږي، مال که حلال شي بغیر د تقسیم نه دا به څنګه نن سبق چې موږ تاسو ته شروع کړو دا یې ویلې. په جهاد کې فتوحات راځي، د فتوحاتو زیری څنګه دي زیری یې ویلې. په زیری کې شی ورکول څنګه دي دا یې ویلې. اوس نو آخري دغه ځای ته راغی چې په جهاد کې فتح راغله، هغه ځای د مسلمانانو تر کامل تسلط لاندې شو، دار بدل شو د دار د کفر نه په دار د اسلام. اوس نو د هغې مځکې نه بیا نوي مسلمان چې د علاقې هغه شو هجرت کړی شي که نه، د استعداد چې لا هجرت بعد الفتح. هجرت خو د غرض دپاره وي چې په هغه ځای کې ته اسلامي شعایرو ته پاتې کېږي نه، چې کله ځای مسلمانانو ویني او دار د اسلام شو بیا څه ضرورت. نور د هجرت مسله مو مخکې تفصیلي ویلې ده، دلته به بیا شراحو چې را نقل کړی ده لږ څه تفسیر کې وکړو. د دار د حرب نه یعنی کافر د ملک نه هجرت کول څه حکم لري؟ که داسې دار حرب و چې دا مسلمانان چې هلته پکې اوسیږي خپلو اعمالو ته په آزادو توګه نه و خلاص، که دوی اسلامي شعائر ښکاره کولی دوی ته تکلیفونه ورکول کېده، هغه ځای نه خو هجرت فرض ده چې کوي. خو که داسې دار حرب ده چې د دوی په اصطلاح دیموکراسي ده په صحیح معنا باندې، د دوی په معنا په صحیح معنا دیموکراسي خو په اسلام کې نشته، چې په چا یې کار نه درلود، په چا یې کار نه درلود، ته چې اسلام لمونځ کوې که روژې نیسې که زکاتونه ورکوې که علم کوې که بیانونه کوې، هېڅ نوعه په تا باندې څه پایبندي نشته. د داسې دار حرب نه د مسلمانانو تګ څنګه ده؟ وایي په دغه وخت کې هجرت مستحب ده، فرض نه ده، بیا مستحب ده. د استحباب په څه شی ده؟ چې اسلامي شعایرو تم خلاص یې، خوف د فتنې متنې هم نشته، خپل ملک پرېښودل بیا ولې ترغیب شریعت ورکړي چې بیا هم لاړ شه؟ وایي ځکه یو خو د آینده په لحاظ باندې خوف ته د اعمالو د خرابي د صحبت د وجه نه چې ته د نورو خلکو سره د غیر اسلامي ډلو سره په صحبتو کې وي، انسان باندې د صحبت اثر کوي، کله بیا دین نه سړی وروسته منحرف شي یا اولاد منحرف شي. دومره غټه خبر دا ده په دار حرب کې ته به منکرات په سترګو وینې، منکرات به په سترګو وینې. اوس امر بالمعروف نهی عن المنکر په پردي وطن کې کړی شي، زړه به د امیر سوځي. نبی علیه السلام په بل ملک کې ذوالخلیصه جوړه کړې ده کوټه، دلته یې د زړه سوځي. ته یې په سترګو باندې وینې چې تا د وړاندې به هلته د دین خلاف کارونه کېږي، نو دا زندګي به د امیش وای په تکلیف وي. د هغه مده کې نه رانقل شه دار د اسلام ته چې ژوند دې په راحت شي.
همیش خو په ذاتي نه یې پریشان د اسلام په خلاف کارونه ویني خو به یې نه که په تا کار نه لري خو په دم ته کار نشي درلودی رامنې کوی خو یې نشي. یو خصوصي هجرت د مکې معظمې نه و. مخکې په ابتدا کې هجرت فرض و چې سړي ته به که امن وم په خپل ځای کې، ولې مرکز د مسلمانانو کمزوری و چې مسلمانانو جمعیت غټ شي. چیرې به چې چا اسلام راوړ جز د ایمان دا و چې هجرت به هم کوي، راتله مدینې منورې ته چې قوت اسلامي زیات شي. کله چې قوت زیات شو فتوحات راغله، هغه مشکل ذاتي نه شو پاتې، نو د هغو نورو ځایونه چې اوس خبره په دغه باندې ذاتي بنا شوه چې اسلامي شعایرو ته خلاص یې اسلام دې راوړ دین باندې پر پایبندي کړی شي، د هجرت تر باندې ضرور نه ده. اوس خو د اسلام مرکز قوي ده، خو استحباب بیا هم شته. ولې د مسلمانانو چې څومره یو ځای کېږي قوت زیاتېږي که نه زیاتېږي. باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا فقال لابن عطية وكان علويا إني لأعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء سمعته يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير رضي الله عنه فقال ائتوا روضة كذا وكذا وتجدون بها امرأة أعطاها حاتم كتابا فأتينا الروضة فقلنا الكتاب قال لم يعطني فقلنا لتخرجن أو لأجردنك فأخرجت من حجزتها فأرسل إلى حاتم رضي الله عنه فقال لا تعجل والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يرفع الله به عن أهله وماله ولم يكن لي أحد فأحببت أن أتخذ عندهم يدا فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال يعملوا ما شئتم فهذا الذي جرأه. سړی چې مجبور شي د اهل ذمه یا د مؤمناتو ښځو چې عصیان دی کړی وي د هغو د ویښتانو کتلو ته یا د دوی د بدن لوڅولو ته، دا استقرار په حال کې دوی ته کتل دا څنګه ده، د دوی لوڅول دا څنګه ده. واقعه موږ تاسو بار بار ویلې په دغه واقعه کې چې صحابه یې پسې ولېږل نبي کریم صلی الله علیه وسلم په هغه ښځه پسې چې خط حضرت حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه ورکړی و، دې چې انکار وکړه چې د موږ سره خط نشته، صحابه حضرت علی صاحب څه ورته ویلې لأجردنک، یا به خط راباسې نبي علیه السلام دروغ نه ویي، یا د لوڅوم دغه ځای نه دا د لوڅولو ثبوت راغی. د ویښتانو خبره د یغ ځای نه چې هغه یو قول دا دی چې د ویښتانو نه هغه خط راویست، یو قول خو دا و چې د ګنډې نه راویست، یو دا دی چې د ویښتانو نه خط راویست. د مسلمانې د ذمیې د کافرې په عورت کې فرق نشته. اصل کې خبره دا ده چې عصمت چې په ځای و نظر به نه وي، عصیان چې راغی لکه د عصمت ختم شو، نو د ضرورت په خاطر باندې بیا کتنه ورته دا روا. په د مابین کې د سند د دوه راویانو حال ذکر کوي، کان عثمانیا کان علویا. د اهل سنت والجماعت د اکثره رایه دا ده د ترتیب د خلفای راشدینو په لحاظ افضل د امت صدیق اکبر، بیا دوم حضرت عمر، بیا دریم حضرت عثمان، بیا څلورم حضرت علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین. لکه دا ترتیب چې د خلافت ته ترتیب د رتبوم دغه ده. اما کوفه کې یو ډله د اهل سنت دي، هغه بیا دا وی چې نه حضرت علی صاحب فضیلت کې تر حضرت عثمان صاحب مقدم ده. اوس دغه اختلاف چې سره جوړ شو چې چا به ویل چې حضرت عثمان صاحب افضل دی، هغو ته عثماني ویلې، چې چا به ویل چې حضرت علی صاحب افضل دی، هغه ته علوي ویلې. دغه راویان په دغه لحاظ ذکر کړي. اوس یو څوک د عثماني ویایي علوي ته څه وخت ویایي چې کله د حضرت علی کرم الله وجهه جنگ د حضرت معاویه صاحب یا د ام المؤمنین جنگ جمل او جنگ سپین واقع چې راغله، څه ورته ویایي د تا صاحب حضرت علی صاحب چې په جنگو کې دلاوره ده، اده بدګماني ده. مسله خو دغه نه ده، اده خیال ده چې د چا د مرګ پروا نه لري، جنګیږي دلاوره ده، دا یو خبره خطا کړی العیاذ بالله.
هغه دا چې دغه واقعه کې چې دوی ولېږل په هغه ښځه پسې خط یې چې راوړ حضرت حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه اقرار وکړو په خط باندې حضرت عمر فاروق چې د وژلو اراده وکړه نبی علیه السلام منې کړو بیا څه ورته ویلې ته نه یې خبر دا د بدر صحابي ده او بدرینو ته خدای پاک ټولې ګناوې معاف کړي دي په بدرینو کې حضرت علي صاحب هم ده نو دا معنی حضرت علي صاحب دا وی چې که زه ناحقه قتلونه وکړم ما خو به خدای معاف کوي ولې خو هغه د زیری راغلی ده یا دی د عشره و مبشره نه د چې زیری د جنت په شوی که زه ناحقه قتلونه وکړم هم بیا به ما خو جنت ته بیا یو لیار به د ما د مغفرت پیدا کېږي ځکه داسې کوي خو دا خبره وایي غلطه وه حضرت علي صاحب کامل مسلمان کامل متقی و دیانتدار د ده جنگ په دغه جرأت باندې نه و چې زه نو جنتي یم زه یې څپروا لرم د چا د مرګ که په حق کې که په ناحق کې چې زه مرګ وکړم بیا به هم زه جنت په دغه نیت نه و خو مخکې موږ ویلي مجتهد قد یصیب و قد یخطئ حضرت معاویه صاحب هم مجتهد و حضرت علي صاحب هم مجتهد و دا ځان ته خبره ده چې دی مصیب و هغه مخطئ دی موږ د اکثر اهل سنت والجماعت رایه دا ده خو د دواړو جنگ د احقاق په بنیادو چې حق ثابت شي نه د قدرت په خاطر باندې د شهرت په خاطر باندې د عزت په خاطر باندې په دغه بنیاد خو نه و نو یو سړی په جنگ کې ځان معذور بولي جنگ کوي شرعي عذر ځان ته بولي نه د دغه وجه نه چې ځان دلاور بولي نوره مسله اصل د موږ د ترجمه الباب دا وه چې د ښځې ضرورت پیدا شو جاسوسه ده د کتلو نو ته یې کتی شي اگر که پردۍ ښځه ده خو عصمت دې ختم کړو چې ګناه یې وکړه جاسوسي کوي مسلمانه د ګناه یې وکړه په زنا لګیا دي سړی او ښځه سړي سره ولید څلورې شاهدان راوسته عین عورت ته یې سره کتی شي که نه چې بیا شاهدي ورکوي قاضي ته څرنګه به ورکوي څنګه مې سره ولیده له جرم وسلایي دا کوم ځای ته کتن ده عین عورت غلیظه ده که نه ده خو د یو مصلحت په بنیاد باندې ده د خواهشاتو په بنیاد باندې خو نه ده نو د ضرورت په خاطر بیا دغه نظرونه روا کېږي بې ضرورته د پردۍ ښځې ویښتانو ته به هم نه ګورې چې ښځې قبر معلوم وي چې دا د ښځې قبر ده او قبر لوت شي هغه د مړې ښځې ویښتانو ته به هم نه ګورې دا ما درته کال سر کې میلی و دا طالبانو کې هم دغه معامله ډېرې په تشناپو کې د نامه لاندې ویښتان ښیي بیا یې دغسې واچوي پټوي یې نه چې نامه لاندې بدن د نر عورت تر زنګانه پورې خو هغه ویښته هم عورت ده هغه ویښته ته کتن هم حرام دي ته خو په دا پوه وي چې دا د دغه ځای ویښتان دي اگر که د بدن نه جدا شوي دي خو هلته د ښځې ویښتان دي بدن خوړین شوی ده ویښتان جدا شوي دي خو ته چې پېژنې چې دا د ښځې قبر ده پردۍ ښځې ویښتان د ښځې ویښتانو پټول فرض دي که نه په لمانځه کې چې لوڅ شي لمونځ یې صحیح کېږي چې څلورمه حصه یې لوڅه شي لمونځ یې صحیح کېږي خو فرض پاتې شوه ښه چې په دې پټول فرض دي خو تا نه ځان تا د سترګې ټیټول فرض دي چې ته به پردۍ ویښتانو ته نه ګورې باب استقبال الغزاة وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا يزيد بن زريع وحميد بن الاسود عن حبيب بن شهيد عن ابن ابي مليكه قال ابن زبير لابن جعفر رضي الله عنه تذكر اذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وانت وابن عباس رضي الله عنهم قال نعم فحملنا وتركك وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال السائب بن يزيد ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان الى ثنية الوداع د مجاهدینو استقبال تورتک دا هم ثابت ده حضرت پیغمبر علیه السلام په یو روایت کې وایي د تبوک واقعه ده چې د هغه خوا نه راګرځېده دا کشران هلکان چې جهاد ته نه وتللي دا استقبال ته ورغلي په دغو هلکانو کې بیا وروسته د بلوغ نه غټ توب نه قصه د هغه وخت ذکر کېږي حضرت عبدالله ابن زبیر حضرت عبدالله ابن جعفر حضرت عبدالله ابن عباس دا په عمر کې سره قریب دي حضرت عبدالله ابن زبیر حضرت عبدالله ابن جعفر رضی الله تعالی عنهما یغه ته وی هغه دی په یاد دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه د جهاد نه راوګرځي د موږ تاسو مخه ته استقبالیه ته ورغلی وو یغه ورته ویل او خمه په یاد دي خدا مې په یاد دي چې زه او د حضرت ابن عباس دغه دواړه ور سره سپاره کړو ته یې پرېښوې ته یې را سره سپور هم نه کړې هغه مې په یاد دي یو قول چا داسې کړی ده
چې حضرت عبدالله ابن زبیر ورته ویلې چې زه او ابن عباس سپاره کړو ته یې پرېښوې وایي نه هغه نسخه صحیح نه ده ولې د مسلم په روایت کې راغلی دي چې حضرت نبی علیه السلام ته مخ چې استقبالې ته څوک ورغله بیا یې د ځان سره سپاره کړه او غیلیمه د بني عبدالمطلب هلکان د بني عبدالمطلب حضرت عبدالله ابن جعفر حضرت عبدالله ابن عباس خو د حضرت عبدالمطلب لمسیان دي هغه یې ورسره سپاره کړه عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د حضرت زبیر رضی الله عنه زوی د حضرت اسما زوی د نبی علیه السلام د خوښینې زوی ده د ترورزي زوی ده اما د خاندان د ده خو نه ده اوس استقبالي ثبوت راغی په دغه پورې لږ خبره وکړو پس نن دا سرویش ګمان کومه ده چې استقبالي د نیکو خلکو ته ورتګ دا روا ده مجاهدین را روان دي مخې ته ورځي حاجیان را روان دي مخې ته ورځي علما را روان دي فاضلین مخې ته ورځي دا استقبالیه روا ده خوشحالي ده په سلامتیا او په خراتک د مسلمانانو باندې لیکن اوس وخت کې خبره خطرناکه کړې کشف الباری لیکي چې راتګ روا ده په اتباع د سنتو باندې اظهار د خوشحالي د یو نیک خلکو د راتګ د سلامتیا باندې خو فخر و ریا خو ناروا ده ریا خو ګناه کبیره ده نن سبا چې حاجیانو ته مخ ته ورځي وایي بېځایه اسرافونه دا موږ تاسو وینو څومره موټرې په ګلانو ښایسته کړي جوړ کړي دا د ګل باندې چې په موټر باندې لګوي په دغه څو روپۍ ورکوي د دغه ګل ښایسته کولو دیني پایده ده که دنیوي پایده خو نه دیني پایده شته پکې نه دنیوي پایده ده چې نه دیني پایده شته نه دنیوي پایده شته اسراف شو بې پایدې شو صرف ځان ښکاره کول شو چې موږ حاجي راغلی شیطان هم نه پرېږدي ما درته ویلې چې نن سبا خو بیخي دومره تشهیر شو چې دلته چې ماړی وکړي ماړی ته موبایل درته نیولي نیټ ته یې ورکړي چې پلانکي دې ما کړه ماړی وخوړه هلته چې حاجي راشي حاجي ته نیټ بیا دنیا ته ورکړي عمرې ته موټر یې مخ ته ورشي خو څه کوي چې خپله حج ته لاړ شي هلته په حج کې په طواف لګي هلته د ځانو ویډیو کوي هغه هم خلکو ته ښکاره کوي چې زه دغه د په طواف لګیا یم روضې مطهرې ته ولاړې ځان ښکاره کوي چې زه دغه د روضې مطهرې ته ولاړ یم د یو شي ښکاره کول په دیني مصلحت لکه موږ تاسو ویلې چې دغه نه اوس مدرسه جوړ کړو خلکو ته د دین تعلیم وکړو د بېګا بېګا د یو ملک نه ځای خو نه راوخو تلیفون و نو داسې الفاظ یې وویلې چې زه تستعجب وم چې زه په کفري ملک کې اوسېږم عقیده مې والله اعلم زه مسلمان وم که به کافر وم اعمالو په لحاظ باندې زه بالکل ختم وم راغلی د په څه نیت باندې وم داسې عجبې خبرې وکړې خو دا څو شپې کېږي چې د تا بیانونه اورم لکه سر مې چې خلاص شي په اسلام خبر شو دې هم د کنې بیعت وکړه چې د هر ملک و او په ډیر حجز په ډیر تواضع په ډیر اخلاص چې بس خدای ته مې ته وسیله یو ته به زارۍ کوي دعا کوي چې الله مې د تیر جرمونه راته معاف کړي اوس مدرسه جوړه کړه یو دیني کار نه یو مصلحت په بنیاد ده دغه ته څه ضرورت چې زه په تلاوت لګیا یم هم خلک مې دې وویني زه په طواف لګیا یم هم خلک مې دې وویني نو دغه ښوولي دي چې دغه د حاجیانو ته بې ځایه اسرافونه مخې ته چې ورځي نو تاسم ګزاره استقبالیه ته هم هغه وي د 5 غزه پردې چې په څو زره یو کتاب اخلي نه 100 روپۍ چې نه یې لرم په 6 زره په 2 زره یوه پرده جوړوي طالب په پرده کې چې لیکلي اوس خو یاخه دي دا هغه پکې شروع شوه سندونه پکې شروع شوه سند لیکي مخکې اکثره هلیکوپټر دي ټانګان دي ډاټسنې دي دریابونه دي شنه چمنونه دي هسې ورته ځورېږي چې دا مې کور ده په کور به یې کېږدی یې به کوچی هلته به دنیا ته داسې نقشه خلکو ته په خیال خو دغه به په خیال کې ورکړي چې موږ خو د داسې وطن خلک یو
باب ما يقول إذا رجع من الغزو به. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل كبر ثلاثا قال آيبون إن شاء الله تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عصفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد اردف صفيه بنت حيي رضي الله عنها فعثرت ناقته فصرعا جميعا فاقتحم ابو طلحه رضي الله عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني الله فداك قال عليك المرأة فقلب ثوبا على وجهه واتاها فالقاها عليها واصبح لهما مركبهما فركبا واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما شرفنا على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه انه اخبره ابو طلحه رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفيه رضي الله عنها يردفها على راحلته فلما كان ببعض الطريق عثرت الناقه فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمراه وان ابا طلحه رضي الله عنه قال احسب قال اقتحم عن بعيده فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم جعلني الله فداك هل اصابك من شيء قال لا ولكن عليك بالمراه فالقى ابو طلحه رضي الله عنه ثوبه على وجهه فقصد قصدها فالقى ثوبه عليها فقامت المراه فشد لهما على راحلتهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. دا چې اوس مجاهدین راځي مخکې باب کې استقبال و چې دوی ته به استقبال ته دا خلک وروځي روا ده خپله مجاهدینو ته په کار څه ده د راتګ په وخت کې چې دوی باید څه وکړي دوی ته بیا اقرار په خپل تقصیر اظهار د شکر د الله تعالی او توبه د خپل تقصیراتو نه دا په کار ده په سفر کې د سړي نه غلط نظرونه کیږي ګډې وډې کارونه کیږي کله په جهادي امورو کې څه زیادت د سړي نه کیږي نو دوی به بیا خدای پاک ته تائب کیږي په دغه لیارې به دغه توبې باسي او په دغه سلامتیا او په د فتوحاتو به د خدای دغه نعمت شکر ادا کوي حمد به ادا کوي او د آینده دپاره به عزم د عبادت کار کوي چې دغه عبادت نه خلاص شو داسې نه وي چې د عبادت نه خلاص شو همیش دپاره تر مرګه به موږ به د خدای پاک په عبادت لګیا خو په دغه الفاظو مبارکو کې چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم ویلې درې وارې به تکبیر ویلې بیا به ویلې آئبون ان شاء الله تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون دغه ان شاء الله په دغه الفاظو کې چې آئبون تائبون عابدون حامدون ساجدون د چا سره تعلق لري څوک چې صرف دغه اول د اورستانه ټکی سره اول سره نه آئبون سره نه ولې ان شاء الله د مستقبل په باب ویل کېږي دا خو به چې راوګرځېدو نو مشکل خو خلاص ته راغلی ده خپل کور ته راغلی ده هلته ان شاء الله نه وي چې کور ته سړی راشي بیا چې ان شاء الله موږ کور ته راځو اخو راغلی خو دا نورې خبرې د تا په احتمال کې نشته چې سړی به ثابت قدم پاتې شي که نه نو ان شاء الله ته د تبرک دپاره ضرورت ته چې وایې ان شاء الله لکه د دغه سفر نه چې روغ راوګرځېدو نور موږ د ګناه هم تائبون یو ان شاء الله آینده زندگی به موږ عبادت کوونکي دي الله تعالی ان شاء الله موږ به د خپل رب حمد ادا کوونکي یو ان شاء الله موږ به خپل رب ته سجدې کوونکي یو او څوک یې چې نه د دغه ټولو سره لګېږي ولې حضرت پیغمبر علیه السلام چې کور ته به راورسېدو دا ویلې او که نه د عود په حال کې به ویلې د عود په حال کې مزل یا کور ته پاتې ده که نه ده پاتې خو هغه مستقبل ده نو آئبون سره هم تعلق لري د وروسته سره هم د ټولو سره تعلق لري سړی به په خپل عمل باندې اعتماد نه کوي خدای پاک ته به فنا وړي د الله په مشیت باندې که عود ده که د الله په مشیت باندې وي توبه او حمد او هر څه توفیق د الله تعالی د طرف نه وي دومه خبر دلته په عبارت کې راغله حضرت انس رضی الله عنه موږ د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سره وو چې راګرځېدو
د کوم جهاد نه؟ من عصفان. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دابه باندې ام المؤمنین حضرت صفیه مسپره وه. دلته په عبارت کې بیا خطایی ده. د عصفان واقعه د غزوه د بني مستلق دغه خو د خیبر نه مخکې پیښه ده. حضرت صفیه څه وخت په لاس راغله پیغمبر علیه السلام ته؟ اخو د خیبر په واقعه کې. نو د عصفان نه مقدم نه ده، د عصفان نه چې راګرځېدو خیبر دلته په کار ده. وای دا راوي خطا شوی ده. د خیبر نه چې راوګرځېدو حضرت پیغمبر علیه السلام چې مخکې قصه موږ تاسې کړې وه په هغه غنیمتو کې چې انسانان ونیول شو، حضرت صفیه چې د حیی ابن اخطب د یهودو د سردار لور وه، قصه مو که په یاد وي چا مخته یې ویلې وه، د هغه سره خو نکاح په دغه سفر کې وکړه. بیا چې صحابه په دغه کې شک و چې آیا دا به د ام المؤمنین په حیثیت وي که د مینځې په حیثیت، بیا ویله چې که پرده یې وکړه نو ام المؤمنین ده، منکوحه ده، که نه عمه ده. خو نبی علیه الصلاة والسلام د اوښ د کتې نه د زین د ځای نه شاته دې ته ځای برابر کو، هلته یې سپاره کړه، خو په پرده کې پوه شو چې ام المؤمنین ده. اوس دلته مسله دا ده چې که سړی په سفر ځي خپله ښځه ورسره وي نو د پشتا شاته کېنول دا خو ثابت دي، لیکن دلته به هم د پردې اهتمام کوي چې په دا اوښ باندې سپاره یې هم د پردې اهتمام نبی علیه السلام د دې د پردې اهتمام وکړو. بله خبر چې روان دي په لیارې باندې ځي چې د اوښې پښه وښویده، دا نه چې پښه ووهي ګونډه شي، سړی چې پام نه وي چې اوښ یا آس یا خر هر شی چې پښه ووهي داسې ګونډه شي نو دا سپاره لویږي. حضرت پیغمبر علیه السلام او حضرت ام المؤمنین ولویده. چې ولویده حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه چې د حضرت انس رضی الله عنه پلندر ده دغه څه وکړه؟ فاقتحمه، اقتحام بتدبیره هلاکت ته ځان اچول ته ویل کېږي. اوس د اوښ نه چې خلک کوزیږي یو وارې اوښ چوکوي بیا په سوکه کوزیږي، خو ده د دې دپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کوي دا سوچ یې مو نه کړه چې خوږ بشم، یو وارې اوښ چوکه نه د اوښ د سر نه یې ورټوپ کړه. دغه ځای نه وایي معلومیږي محدثین نه کې چې شاګرد د استاذ مرید د پیر د هغه د خدمت ته داسې اهتمام کوي چې د ځان هلاکت ته دم نه ګوري. وایي د ځان هلاکت ته دم نه ګوري، د د خدمت ته کوشش کوي. صحابي ده د حضرت پیغمبر علیه السلام د خدمت په خاطر د اوښ د سر نه ځان اچي، که خوږېږم که مې پښه ماتېږي که مې لاس ماتېږي، دا سوچ یې ونه کړ. ورمنډې کړې پیغمبر علیه السلام ته چې ما پلار دې په تا قربان وي. خوږ شوې. پیغمبر علیه السلام ورته ویې نه ښځې طرف ته ورشه. ام المؤمنین ویدلی ده ښځې طرف ته ورشه. حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه د ام المؤمنین په طرف چې وروانیږي خپل څادر یې داسې خپل مخ ته ونیو. چې ورنږدې شو په ام المؤمنین دا څادر ورواچوه. سړی چې ولویږي د سطر پوره اهتمام نشي کړی. اوس نو مخکې مو وویله د ښځو ویښتانو ته کتلو کې چې ضرورت نه یې پردۍ ښځې ویښتانو ته هم نشي کتی. اوس دا خو لوېدلې ده، دا خو د ځان اهتمام نشي کړلی، نو نر دې ورته ګوري عزتي. قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. نه به سړی پردۍ ښځې ته ګوري نه به ښځه پردي سړي ته ګوري. او چې هغه اهتمام نشوی کړی د پردې ولوېده د اوښ نه، سړی مکلف ده وایي هغه د ګورې پرده مخ ته ونیوه چې ایمان نظر په ونه لګېږي. چې کله دا باندې څادر واچو څادر کې ځان پټ کو نو ښځه راجیږه شوه کېنسته. بیا یې د حضرت پیغمبر علیه السلام دپاره بیرته اوښ ده برابر کو، هغه شیان میان یې په سم کړه، خدمت یې وکړه. حضرت پیغمبر علیه السلام سپور شو، ام المؤمنین بیرته ورسره سپره شوه. بیا نو چې ځي چې مدینې منورې باندې سترګې مبارکې ولګېدې، بیا یې دا کلمات ویلې آئبون طائبون عابدون لربنا حامدون. دغه کې بیا انشاءالله هلته اول د سفر کې انشاءالله ویلې، دلته ګوره چې مدینې منورې ته راورسېده دی بیا نه دي ویلې. او بیا یې دغه کلمات ویلې تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې مدینې منورې زاده اهل شرفن ته داخل شو. نو به هر تقدیر څوک چې راګرځي د سفر نه
هغه به ورسره دغه اهتمام کوي چې د خپلو تقصیراتو نه به معافي غواړي. انسان د په سفر کې په ځان ونه پیږي، بیا جهادي سفر مشکل سفر وي، کله انتقامي امور په مابین کې راشي، هلته داسې شوي وي چې ملګری ته تکلیف رسېدلی، تا ته تکلیف رسېدلی، د تا نه د حد نه تجاوز شوی وي، یا پردی مال خوړل شوی وي، یا پردی چا باندې داسې بې ځایه ویل ټکول راغلی وي، نو بیرته چې راځي خدای ته به توبه باسي. باب الصلاة إذا قدموا من سفر. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة قال لي ادخل المسجد فصل ركعتين. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. دا بیا چې مسافر راورسېدو په لارې خو توبې باسي، چې کله خپل علاقې ته راورسېدو بیا مستحب عمل دا ده مخکې تر دې نه چې کور ته ځي اول جومات ته لاړ شي، او مخکې تر دې نه چې آرام کوي اول یو 2 رکعته لمونځ د شکرانې په شکر وکړي چې خدای پاک سالم راورسوه د دغه سفر نه، نو 2 رکعته لمونځ وکړي، بیا پس د هغه نه لاړ شي خپل کور ته. باب الطعام عند القدوم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفطر لمن يخشى وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا وكيل عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا او بقرة. وزاد معاذ عن شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين درهمين فلما قدم صرارا امر ببقرة فذبحت فاكلوا منها فلما قدم المدينة امرني ان اتي المسجد فاصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين صرار موضع ناحية المدينة. دا چې مسافر راغی د سفر په حال کې آداب شروع شو، عیبون او تایبون به وی، بیا چې کلی ته راورسېدو اول به 2 رکعته لمونځ کوي، بیا نو چې په کور کې و نو ځانونه تیار کوي خیراتو ته، بیا به څه د مړیو بندوبستونه صدقې هم کوي. ولې وای خپل خپلوان دا د شریعت دستور ده، اسلامي اخوت محبت ده، پښتنې ته مبارکبادۍ ته ورته راځي. هغه چې راځي د تا کور ته پښتنې ته مبارکبادۍ ته، نو ترمذي حدیث مو ویلی ده چې د کور نه ایدره مه جوړوئ چې دغسې خلک در نه ځي، نو څه د طعام بندوبست باید وشي. حضرت پیغمبر علیه السلام چې د سفر نه راغی سرار علاقې ته چې ورسېدو، د یو روایت کې تردد ده چې اوښ یا غویه یې حلال کو، خو د دوم روایت کې د غویې خبره د تردد نشته. موږ تاسې په مسلم کې چې ویلي وم غویه یې مو ویلی وه، غویه یې حلال کو، نو دغه ځای نه ثبوت شو چې هغه سړی د خپل وس موافق خیرات وکړي، او صرف د یوې ورځې هم نه دغه ځای ته هم ځان کلک کړه. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه حجونه ډېر کړه، عمرې یې ډېرې کړې، خو د ده معمولي مبارکه دا و د نبي علیه السلام د دنیا د تګ نه بعد چې در به نفلي روژې ډېرې نه وې، مخکې مو تاسې قصه کړې وه، خو په دغو شپو کې چې د حج نه به راغی یا به د عمرې نه راغی تر یو څو شپو یې روژې نه نیوې. ولې نه نیوې؟ ځکه ده ته به مبارکي ته خلک راتله، ده به د هغو خلکو د ضیافت اهتمام کوه، او دا چې د کور والا یې نه خوري میلمه ته کېږي د چې وایه خوره، نو میلمه ځای ته چیرې تېرېږي، بیا به د هغو دپاره هغه خپل معمول پرېښه، یو څو ورځې به دم چې تر څو 2 ورځې 3 ورځې چې میلمانه به ورته راتله، مړی به څه بندوبست کوه. دا تر دغه ځایه پورې د آدابو سلسله دا چې امام بخاري یو دستور موږ تاسو ویلی و، براعة الاختتام، چې سړی هر باب چې دی ختموي یو داسې عبارت ذکر کوي چې آخر ته اختتام ته اشاره یي، او په دغه کې تنبیه ورکوي انسان ته چې د تا عمر هم داسې ختمیږي لکه دغه باب چې ختم شو، نو د دومې زندگی دپاره بندوبست پکار ده. نو بعضې علما وایي چې کتاب الجهاد په دغه ځای ختم شو،
دا د خمس مسائل دا په جهاد کې نه دي داخل. ګوري بسم الله الرحمن الرحیم باب فرض الخمس، سبا ته به چې ان شاء الله العزیز شروع کوو. دا په دغه کې نه دي داخل. نو چې په دغه کې نه دي داخل، د برات اختتام بیا په کوم ځای شي کې راغی؟ وای دغه علالول چې اوښې علال کو، اختتام د قدم کور ته راورسېدو، مسله ختمه شوه. سفر اوښې علال کو یا غوایې علال کو. دا د سفر ختمېدن الفاظ په آخر کې ویل، ختمېدن د کتاب ته مې اشاره وکړه چې دا کتاب هم ذاتي ختم شو. او څوک دغه د خمس مسائل هم د حج د اجزاو نه، د جهاد د اجزاو نه بولي، بیا ادا الدین من الخمس دا باب سره روان ده. دا بیا به ذکر کوي آخر کې بیا الته شعار او دسار را روان ده. بیا به الته بیا که ان شاء الله ورسېدو په غزا کې به بیا د برات اختتام دوم عنوان هم ذکر کو. خو په دغه ځای کې چې بس چې را بغی د سفر نه براغی، سفر به ختم شو، نو بیا یې غوایې حلال کو. نو موږ ته تنبیه ده په دې چې د تا عمر هم ختمیږي. خدای پاک طرف ته رجوع